ورونو د معاشرې په باره کې چا تپوس کړی چې معاشرې کې ولې ښه حالت ته نه راځي، معاشره ښه حالت ته ولې نه راځي؟ نو د اولاد په ادب کې هغوی ته په ادب ورکولو کې او د هغوی په اخلاقو جوړېدلو کې ګوره د مور پلار ډېره کارنامه وي. که مور او پلار بچی ته ادب وښیي د اول نه، نو دا بچی به صالح وي او نیکانو سره به ناست وي او بیا به د مور پلار خیال ساتي او قدر به کوي. او که نه لوفرو سره ستر شو، عیاش ستر شو، هغه به نه د پلار قدر پیژني او نه د مور قدر پیژني. تاسو ته پته یې په دې اپردیر کې یو نوجوانو هلکو دا اوس په دې موبایل باندې دا ټیک ټاک جوړیږي. ټیک ټاک څه ته وایي وروڼو؟ ټیک ټاک کې د بدعملۍ بس بدعملي ده. ټیک ټاک څه وي؟ ښځې پکې خلک وایي او ګوري فوټوان وي پکې، هلکان وي پکې، او دا ټیک ټاک جوړیږي. یو سړی او ټیک ټاک جوړولو هلکو او مور پلار منې کولو چې دا مه کوه. تماچه یې رغستې ده، پلار یې هم ویشتی ده او مور یې هم ویشتې ده. وروڼو دا به څه کوي؟ دا به قیامت کې چرته ځي؟ د دې به څوک ذمهوار وي؟ او قسم ده د علماء کرامو نه مې اورېدلي دي. مورې غریبه د ځنکدن او د داسې سخت حالت کې وه، هغې بیا هم وی ګورې وی بچي ته مې څه ونه وایئ، وی دا نه ده پوه شوې، دا ساده ده او دا کمقل او دا ماشوم ده دا کار کړی ده. پلار یې وویشتو. دا ولې وروڼو؟ دا د مور او پلار د ادب نه ورکولو نتیجه ده. ګورئ که دا مور او پلار یې دې بچي ته د علم ښودلی وی او مدرسې ته یې راوستی وی، عالم ته یې کېنولی وی، استاذ ته یې کېنولی وی، جومات ته یې راوستی وی، قسم ده دې بچي به د پلار خپې سپولې، دې بچي به د مور خپې سپولې. خو دا اله که دې ته قرآن پاک ښودلی وی، دې ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث ښودلی وی او مبارک سنت یې ورته ښودلی وی، نو بیا به ولې بچی راپاڅېدو پلار به یې ویشتو؟ دا ولې وروڼو؟ دا د معاشرې زمونږ حالات دي چې بچی پلار نه پیژني. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی الجنت تحت اقدام الامهات، جنت د مور او پلار د خپو د قدمونو لاندې ده. او چې یو سړی راپاسي او پلار ولي، یو سړی راپاسي او مور ولي، دا به چرته دي وروڼو؟ تا خو مور پلار شهید کو، مور د شهیده کا، او قسم ده د مور په زړه کې بیا هم دغه ټیم کې ده وی بچي ته مې ګورې څه ونه وایئ. دا تا سره د مور احسان ده، خو لیکن تا مور سره څه وکړل، تا پلار سره څه وکړل، قیامت کې به د دې څه جواب کوي؟ نو وروڼو د خپلو بچو ته ادب ښودل پکار دي. خپل بچي مدرسو ته راولئ، خپل بچي عالمانو ته کېنوئ، خپل بچي نیکانو صالحانو ته کېنوئ، او بالخصوص دا غټې موبایل ته والی. ګورئ قسم د تباهۍ په طرف ته بچی روان ده، د تباهۍ په طرف ته روان ده. یو عالم پخوا به دا طریقه وخه چې جومات ته به سړی راننوتو، نو هغه به وی اللهم افتح لی ابواب رحمتک، دا دعا به یې وي که نه؟ اوس چې جومات ته راننوځي اول وایي دا موبایل بند کا، هغه سنت مبارکه دعا ته هیره شي. چې د جومات نه به وتو نو سنت دعا به یې وي، د جومات د وتلو دعا به یې وي. اوس چې مسلمان د جومات نه وځي نو هغه مبارکه دعا ورته نه وي یاده، یې لکه موبایل سایلنټ ته دې باندې آواز ولګو. دا وروڼو
مسلمان ګوره داسې پریشانو کې ولې مبتلا ده دا د اعمالو نتیجه ده ګوره قسم ده موږ په خپلو لاسونو د ځان دپاره څه نه دي کړي د هلاکت اسباب مو پیدا کړي دي د تباهۍ اسباب مو پیدا کړي دي او که زه تو د خپل بچی د دې نه منې نه کو د دې ناکردو نه منې نه کو د ده به ګوره آخرت خراب شي دنیا به خراب شي نو لہذا ما تعالی پکار دی چې خپل بچی سره ګوره احسان وکړو احسان ورسره څه ده دین اسلام ورته وښایو عالم لی بوزو مدرسې لی بوزو خانقاه لی بوزو تبلیغ والا لی بوزو نیکانو صالحانو سره کینو دغه بچی به بیا دا پیژني چې دا مې پلار ده او دغه بچی به بیا دا پیژني چې ګوره دا مې مور ده او دغه بچی به دا پیژني چې دا مې خور ده او که نه یوازې ټیک ټاک باندې ستر شوی وي نه بیا به پلار ولي بیا به مور ولي او د پلار او د مور د هغې د قدر به ورته ګورې بیا پته نه لګي خدای پاک جل شانه دې زموږ ټولو مسلمانانو په معاشرې باندې رحم نازل کړي